د متقي مشرۍ د طالبانو پلاوی د امریکایي مقاماتو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په پای کې د دغه وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پایتخت دوحې ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د پنجشنبې په ورځ جولای 28 زمري 5 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا پلاوی به د قطري چارواکو سره هم په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. ښاغلي بلخي ویلي د افغانستان لپاره په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لیستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو ازادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقض بحثونه لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ جولای 26 زمري 4 په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ او په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری به په روانه اونۍ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له مسلکي تکون کراتانو سره لیدنه کاته وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي دوی به په دوحه کې د طالبان د استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له مسلکي تکنو کراتانو د یو پلاوي سره د افغانستان اړوند اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي. د بحث په اصلي موضوعګانو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي توکو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شاملې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کوم طالب چارواکي یا مسلکي تکنوکرات نوم نه دی اخیستی چې ټاکل شوي له امریکایي چارواکو سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه دوه امریکایي چارواکي به د جولای له 26 تر 21 پورې قطر او قزاقستان ته هم سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د امنیت له نشه یي موادو سره د مبارزې او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. امریکا متحده ایالاتو یو شمېر چارواکو د مخه د طالبانو د مشرانو سره په پرلهپسې ډول کتلي دي، خو دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پلاوی د طالبانو د حکومت د لوړو چارواکو ترڅنګ د ځینو وزارتونو د تکنوکراتانو سره هم خبرې کوي. امریکا متحده ایالاتو یو شمېر چارواکو د مخه د طالبانو د مشرانو سره په پرلهپسې ډول کتلي دي، خو دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پلاوی د طالبانو د حکومت د لوړو چارواکو ترڅنګ د ځینو وزارتونو د تکنوکراتانو سره هم خبرې کوي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې پر افغانستان باندې د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو 2 کلونو پوره کېدو ته له 10 ورځو کمې ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو لخوا د ښځو او د مذهبي او قومي اقلیتونو د حقونو په ګډون، بشري حقونو ته درناوی او د القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کولو شرطونه ایښي دي. طالبانو په دغو نږدې 2 کلونو کې په نجونو او ښځو باندې د تعلیم، کار او د ژوند په نورو برخو کې په پرلهپسې ډول محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د 6 ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د تیر 2022 کال په وروستۍ اونۍ کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د نجونو او ښځو په تعلیم هم بندیز ولګاوه او هم یې په غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان میرمنو په کار بندیز لګولی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست د 15 وروسته په دولتي ادارو کې له وړاندې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پرېکړې له مخې د جولای 25 زمري 3 په افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د ښځینه سینګارتونونو د ټولنې د چارواکو د وینا له مخې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې له امله د 80,000 څخه زیاتو ښځو خپل کار له لاسه ورکړ. طالبانو حکومت په پرلهپسې ډول ویلي چې د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ژمن دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه دایمي نه دي. د طالبانو د حکومت چارواکو پرلهپسې ډول ویلي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د کوم بل هیواد پر خلاف کار واخلي.